طالبانو ورونو د قضا غوښتنه څنګه ده؟ د قضا او د امارت او د مشري غوښتنه کول څنګه ده په اسلام کې؟ طالبانو ورونو احادیث متعارض راغلي دي. قرآن کې الله عز وجل وی، حضرت یوسف علیہ السلام وی وجعلنی علی خزائن الارض، الا پاکا د مصر واکمنه ما وګرځوه، وجعلنی علی خزائن الارض، ما وزیر د مالیې مقرر کړه د مصر، انی حفیظ، دوه کمال لرم، یو علم لرم، بل امانتکار یم. نو دې حدیث نه معلومیږي چې طلب د مشرۍ دا څوک ده، جایز ده. بل حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن سموره ته وی، د مسلم حدیث ده او د بخاري، لا تسأل الاماره، مشرۍ مه غواړه، ان اعطیتها عن مسألة، که تا وغوښتله بیا مشرۍ درکړل سوله، وکلت الیها، ته ورسپارل کېږي، الله کومک نه در سره کوي. و ان اعطیت عن غیر مسألة، که تا ته مشرۍ درکړل سوله، غوښتنه دې نه وله، اعنت علی، تا مشرۍ نه غوښتله در یې کړله، الله دې تا سره کومک کوي. صحیح ده؟ متعارض راغلل قرآن و حدیث نور دلایل. جمع علماو داسې کړې ده، یو سړي کې اهلیت د مشرۍ نه و، اهلیت د قضا نه و، اهلیت د تدریس نه و، نو دغه سړی چې څوک غواړي مشري یا قضا یا تدریس غواړي، علما وایي دا غوښتنه ناروا ده، دا جایز نه ده، جواز نه لري. او که په تا کې اهلیت موجود و، نو چې اهلیت موجوده ده، ته قضا غواړې، ته افتاء غواړې، ته محرریت غواړې، د تدریس په یو مدرسه کې غواړي، خپله پسې ګرځي، په دې شوبه وځه، په دې نه وځه، نو که د دنیا دپاره یې غواړې بیا هم ناروا ده. او که تا کې اهلیت موجودي، ته وایې چې په پلان کې چې ته زه لاړ سم، هلته مې خیر انسانانو ته ډېر رسیږي، بیا طالبانو جواز لري، بیا روا ده. لکه یوسف علیه السلام علما وایي که یو سړی ډېر ماهر سړی و، عالم سړی و، علم یې درلود، خو خلکو چندان نه پیژانده، دی خپله ورغی غوښتنه یې وکړله، ویلي او د ده زړونو باندې خو الله خبر دی، د زړه دا و چې زه دلته مقرریږم چې څوک غواړم چې خدمت خلکو ته ډېر وکم، نو بیا قضا افتاء تدریس غوښتل بیا څوک نه، بیا شرعا جایز ده، جواز لري. او که اهلیت نه و در کې طالبانو ورونو، بیا شرعا د قضا او د دې غوښتنه جواز نه لري. دغه مسئله باندې طالبانو علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله په اعلاء السنن کې په دې باندې بحث کړی ده. نو اوس خو بیخي خلک قضا پسې لیوني دي، هر سړی چې طالبان که روپۍ یو لږ دي زه تکال ده که نه، دا حال باید دی قاضي شي. اول مفتی په اسلام کې څوک و طالبانو ورونو؟ اولینی مفتی په اسلام کې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و. طالبانو ورونو یوه خبر درته کومه، دا را سره یاد کوئ، زه چې کله جامع دارالعلوم دیوبند ته لاړم، یو ورځ د ترمیزي یو درس کې کېناستم، هلته مې یو ښه عادت ولیده. هغه عادت دا و، کله به چې د رسول الله نوم ذکر سو، ټولو طالبانو به ویلې صلی الله علیه، طالبانو خوب به مو تښتېږي چې دلته مونږه د رسول الله نوم یادو، صلی الله علیه وسلم. طالبانو ورونو که نه یو. دویم دا د طالبانو ورونو علامه خطیب بغدادي رحمه الله، علامه ابو داود سجستانی رحمه الله په کتاب المراسیل کې یو حدیث راوړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به چې صحابه ناست ول، او د صحابه به چې له مجلس نه وتل څه ضرورت به ورته پیدا سو، داسې به یې ګوته جګه کړله، که نه؟ نو طالب ته دلته ضرورت پیدا شي او دی غواړي چې له مجلس نه وځي، ضرورت ورته پیدا شي، ګوته دې جګه کړي داسې چې ما ور فکر نه و، یا د استاد فکر نه و، ګوته به یې جګه نیولي همداسې، چې ما پې ور فکر سو، زه به داسې اشاره ورته کوم درځه، دا سنت ده. منافقین به چې له مجلس ته رسول الله نه وتل، هغوی به داسې وتل، دا منافقین چې پټ به ووتل، لوازن یو بل ته به په پناه کې ورکړي، غلی به ووته. نو طالبانو د منافقینو چلونه به نه کوئ، دا زده کوئ، د نن نه کوي، ټول عمر یې دا په ژوند کې هر کال چې طالبان نوي نوي راځي، زه طالبانو ته دا چل ورښیم، ورته وایم، ځکه هر کال طالبانو چې طالبان راځي، په سرداب کې طالبانو ورونو علما د تاسې له لاسه ټولنې ته طالبانو لول نسي تللی. پرون مې فتح القدیر کتل، نن فتح القدیر کې طالبانو زه څه مناقشې لرمه، دا مې کتلو ځان سره، تېر کال مې کتلې لیکنې مې پې باندې کړې وې، داسې مې ځان سره طبیعت غوندې خراب سو، مې زه د طالبانو له لاسه لول نسم تللی، ځکه تېر کال ما سره وړه دوره کې چې طالبانو همدومره ډېر طالبانو، بیا هغه مې طالبانو له سردابه راویستل، په اوله دینه کې ول لتمې دینې ته مې ایښېځول، الحال طالبانو ورونو، نو نه یم پوه چې
تکالی به بیرته سرداب فکر نه کوم چې سرداب خواته روان وي انشاءالله به په ختلو باندې بیا تکالی نور راغلل او چې سرداب طالبان دي په سرداب کې دي نو زه اوس کوشش سره وکم له صفر نه را شروع کم سرداب نه راوباسم یا دا لاړ شي کال ته نور راځي خوند به هلته کو طالبان ورونو علم ختم د کوم مخته روان ده نو مخکې به طالبانو علم هلته تللي چې تاسې له لاسه زه نه پرېښودل کېږم چې زه مخته لاړم ځکه اوس که داسې چل وایي چې تاسې طالبانو په هغه مرتبه وایي لکه تېر کال طالبان چې وایي هغه طالبانو سره به زه بیا لوال تللی وم لکه چې دوی مې راوېستلي وایي غلطي به له هغوی لسمې مرتبې ته مې ورکړ اوس به زه چې طالبانو شلمې زینې ته تللو مزل به مو کوم نو زه هماغه طالبانو لسمه زینه کې ولاړ یم دا نه وي چې راسي له صفر نه بیا لسمې ته راوباسم کال ته بیا همداسې لکه څانه چې اوبه راباسې که نه بیا بل کال ته بیا یې راباسې همدلته کوټه کوه بیا راباسې بیا یې همدلته کوټه کوه چې طالبانو نو زه لاړلم مخته چالو لاته او که تاسې طالبانو ورونو په لسمه زینه کې وایي بیا مې له لسمې نه تاسې چا ته جګولی شلمې ته جګولی طالبانو ورونو الله عز وجل دې تاسې په حال باندې رحم وکړي دا ټولنه طالبانو ورونو ډېره خطرناکه ټولنه د انسانان په دې ټولنه کې چېرته دي په سرداب کې دي نو خبرې خو مې دواړه درته وکړې که نه هر کال زه طالبانو ته ویم چې دا سنت هغوی باندې عادت کړم هغه لاړ دي کال ته نور سرداب کې یا له دې ناخبري دا په مکتب کې سته ګوره ګوته په مدرسه کې نشته را نو دا زه سرداب ولته ویم چې دا سنت عملي یې کوي که تاسې مدرسین علما سوی بیا په مدرسو کې رواج کوي په هر مجلس کې رواج کوي د وعظ او د تذکیر په مجلس کې بیا طالبانو سرداب نه یوه یو همداسې راوباسه اسلام کې اولینی مفتي څوک و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طالبانو رسول علیه السلام چې ژوندی و په هغه زمانه کې فتواوې نورو صحابو هم ورکولې خو مفتي العام په هغه زمانه کې څوک و رسول الله و چې رسول الله وفات سو بیا رسول علیه السلام نه وروسته 1,14,000 صحابه پاتې سول څو 1,14,000 امام جلال الدین سیوطي تدریب الراوي کې لیکلي او دغه کتاب طالب جان چې تا مخته کې ښودلی ده کم طالب مخته ودي تا مولانا دا کتاب ولیته د طالبانو ته دا نوم ور وښیه دا کتاب کې لیکلي محمد رسول الله سی و چې کله وفات سو 1,14,000 صحابه 1,14,000 صحابه ترېنه پاتې سول کېده د سره نو دا 1,14,000 صحابو کې څو صحابه مفتیان ول 1,10 صحابه مفتیان ول او دا 1,10 صحابه په 3 کټګوریو تقسیم ول مکثرین فی الفتوا متوسطون فی الفتوا مقلون من الفتوا 3 ډلې صحابه ول یو هغه صحابه ول چې ډېرې فتواوې به ورکولې متوسط او لږ هغه صحابه چې ډېرې فتواوې به ورکولې عمر ابن الخطاب العدوي القرشي علي ابن ابي طالب مطلبي عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمر عائشه الصدیقه العفیفه الربانیه خزم طالبانو د رسول الله زمانه کې څوک ورکولې فتواوې ورکولې الله عز وجل د اسلامي امت باندې رحم وکړي چې له هغه نه وروسته طالبانو ورونو خصوصا په دې ټولنه کې ښځه باندې مطلق بندید ده ښځه طالبانو نه میراث ته په دې ټولنه کې ښځه په دې ټولنه کې نه دي چا حق لري د واده حق نه لري